ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. نن زه تاسو سره په یو ډیره اهمه موضوع چې کومه ده، کوم تعلق چې تاسو سره دی، کوم تعلق چې زما سره دی، زما د خاورې سره، زما د وطن سره دی، خیبر پښتونخوا حواله سره یو مشترکه یو کنسرن د سره شیر کوم. هغه دا دی زما یو 2-3 ورځې نه ما سټډي کوله چې آیا واقعي داسې ده چې پنجاب او مرکزی حکومت غواړي چې خیبر پښتونخوا تباه شي، برباد شي، دلته کې انډسټریزونه لګي، دلته کې بزنسونه لګي، دلته کې ځکه چې زما یو شک و کم الیکټډ خلک چې د خیبر پښتونخوا نه راغلي د پاکستان تحریک انصاف هغه شو یا ایون د ان پی پکې او حیدروتی خلک شته دي پکې، د خلکو قسم کړي دي چې 1300 میاشتو کې یا کال نیم کې د خیبر پښتونخوا سره سکیږي دوی په بالکل خبره نه کوي. شهریار افریدي پر د قانون رواني خدا نه ګوري چې خیبر پښتونخوا تباه، علي محمد دی ټایپ خلک، شبلی فراز دی ټایپ خلک، حیدروتی بالکل دا وته چیرې زده سره شیر کوم چې خیبر پښتونخوا سره کیږي سو را روان چې د افغانستان د تباہی پروجیکټ ته د غې لپاره نه صرف قبایلی سیمه بلکې د ټول خیبر پښتونخوا کې را روان لسکاله کې بتا سو ګوره جهالت، غربت او د خلکو ژوند چې کوم دی هغه به نور ډېر ښکته تللی. ځکه که ته یو قوم تباه کول غواړې نو د هغه بزنسمین، د هغه ټریډ، د هغه چې کوم دی انویسټمنټ دا وله ختم کا. دې وخت کې یو جاینټ پالیسی چې کومه پنجاب او بیا فیډرل حکومت په دغه سره ډیوایس کړی هغه دا ده چې خیبر پښتونخوا به الته کې به انډسټریز نه پریدو، الته کې به ټریډ نه پریدو، بلکې الته نه به ټریډرز او بزنسمن چې کوم دي دوی د راشي الله دې راولي په پنجاب کې د خپل انډسټری ولګي. لکه مثال کوم شی چې په پنجاب کې کیږي د هغه په موومنت باندې د هغه انډسټری په پنجاب کې لګي او د هغه په موومنت باندې ریسټریکشن دي، ډیر زیات پابندۍ دي په. کوم شی چې په خیبر پښتونخوا کې لګي هغه مال مفت چې چرته زی. لکه مثال ته در کوم پنجاب نه غنم دي، د غنمو په موومنت باندې بندیز دی، فری موومنت انټر پروینشل هغه ته نشي کوي. ځکه دا وجه ده چې فود پروسیسینګ سونه انډسټری لکه د وړو میلونه په خیبر پښتونخوا کې 400 ریپورټ راځي چې تقریبا ټول ولاړ دي. که نه دي ولاړ نو د 10 to 20% کیپاسټي سره چلیږي چې مزدورانو مزدوري نو باسي د مالک او پکې سکه. دغه وجه ده چې غنم پنجاب نه پریدي. پنجاب وته چې زه وړه در کوم مګنه خو روړی خوري، وړو نه خوره. په غنمو باندې سکه ستا مل انډسټری بند شو یا هغه مل دی راوله دلته کې پنجاب کې ولګوه، زه په سبسډي ورکوم. د پنجاب مل اونرز ته سبسډي شته، د خیبر پښتونخوا مل اونرز ته نشته. نمبر 1. اوس کوم شی چې په خیبر پښتونخوا کې کیږي هغه ته د چا خو خده چرته وړي دي. ماربل انډسټری په ټول پنجاب کې، په ټول اسلام آباد کې، په ټول پاکستان کې ده. جپسم، گرینایټ اور د ماچس شو یا چې د چا چر زکه چې د دې موومنت داسې دی چې لکه بس د سخر د کوره چې کوم دی د مالو چت کړي وړه چې چرته وړي خو د پنجاب هغه به ته بل خوا نه وړي. یوه سبسډیز شوګر میلونه په خیبر پښتونخوا کې 15 شوګر میلز وو، صرف مردان والا پاتې دي، تخبه والا بند شو، چرسدي والا بند شو، خزانه والا بند شو، بنو والا خرڅ کړ. ولې د پنجاب مل ته به سبسډي خو د خیبر پښتونخوا مل ته به سبسډي نه. بل خبره ده کومه چې کم د خیبر پښتونخوا بالکل کولاپس کړه. تقریبا 1300 میاشتو کې ویل کېږي چې 150 نواله تر 40 پورې د پلاستیک میټ جوسز انډسټری چې کوم سونو په خیبر پښتونخوا کې هغه مکمله بند شو. د ریزن اس افغانستان ته به چې کوم دی ټریډ هندوستان سره کوي شي، ایران سره کوي شي، خو د افغانستان سره چې ټریډ کوي نو په هغې باندې 100 قسمه پابندۍ لګولې دي. لمبې خو تاسو ته پته وه چې کم ټایم کې به صوبیدار صاحب وغوښتل یا کپتان صاحب وغوښتل یا پولیټیکل ایجنټ وغوښتل، لخته به یې راښکته کړه، بارډر به یې بند کړ. یوه دویمه خبره دا ده چې د 35 یعنی د 15 ملکونو بزنسمن ټریډرز ته چې کوم دی پاکستان ته ان ارایول ویزا ده خو افغانانو ته به نه، ځکه چې هغوی راځي نو په پېښور کې به دکان کولاوي یا به په کوټه کې به کولاوي. هغه دغه شانتې ډي ټي آر ای یو رژیم دی چې دا صرف افغانستان سپیسیفیک دی چې یو سړی د سپیشل رژیم دا د افغانستان دپاره، د ایران دپاره، دا د هندوستان دپاره نه دی. افغانستان ته چې ته ټریډ کې نو ته به د هغه ځای د کسټم ډاکومنټس راوړې، ته به چې کوم دی دا د هندوستان دپاره نه دی، دا د ایران دپاره نه دی، دا د امریکې دپاره، نور دشمنانو دپاره نه، صرف د دوست ملک افغانستان دپاره. ښه دغه شانتې ته چې کوم امپورټ د نورو لارو باندې راوړې هغه ته ایکسپورټ کوې نو په هغې باندې ستا باندې ډیوټي فری دی. خو افغانستان ته چې ته څه شی ایکسپورټ کوې د هغې به ته دغه نه کوې، هغه امپورټ به تا ته ډیوټي فری نه میلاویږي. بله خبره افغانستان ته به ته غوړي وړې ځکه چې غوړو انډسټري په خیبر پښتونخوا کې غوړو انډسټري ډېره طریقې سره ختمولو دپاره څه وکړله چې ته به د 1000 میټریک ټن نه سیوا غوړي نه وړې افغانستان ته، نورې دنیا ته چې څومره وړې وړه
ځکه چې نور بیا به ته په واګازي یا به ته په کراچۍ ځې خو په تورخم باندې به چې کوم دی د 1000 نه سیوا نه وړې. نو دې حالاتو ته چې ما وکتل سونه زمونږ د خپل بزنس کمیونټي سره خبره وکړله نو هغوی دا وایي چې یاره مونږ ته ښه اوس سونه تقریبا دوی ویل کېږي چې یاره 60-70% بزنس اینډ ټریډرز چې کوم دي هغوی د صوبې نه پیسه ویستله فیصل آباد ته لاهور ته لاړل. وجه وی دا ده چې د پنجاب دا پالیسی ده چې خیبر پښتونخوا کې خو ضرورت نشته دی د انډسټري ضرورت نشته دی. را روان پروجیکټ چې کوم دی څنګه زه وایم چې خدای وګوره هغه وایي پښتنو د خدای دپاره لږ ځان وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دا کم حالات چې روان دي دا صرف د دې دپاره دي چې خیبر پښتونخوا کې به انډسټري نه لګي هلته کې به دکان نه هلته کې به ټریډ نه صرف تاسو باندې به هم دغه مذهبي انتها پسندي وي دغه د جهاد پروجیکټونه وي. نو ویل کېږي چې دومره ټریډرز دي څومره بزنسمن دي هغه د هغې نه راویستله هغوی ټول رالل پنجاب ته ځکه او بیا زمونږ څومره چې الیکټډ خلک دي د شرم خبره ده زمونږ دپاره ستا لیډر اف د هاوس په سینټ کې چې کوم دی شبلی فراز صاحب دی هغه په خیبر پښتونخوا تندر لګي هغه خپله په اسلام آباد کې دی هغه به ما په خیال چا په کوواټ کې لیدلی هم نه چا به پېښور کې لیدلی هم نه. دغه شانتې زمونږ چې کوم دی دا بل کوټې چې دی افریدی شهریار افریدی د خلکو دکانو او د پښتنو دکانونه په ترنول کې دا کوکې موکې د چا دي دا خو اکثر د پښتنوي هغې پروجیکټ هم دا دی چې په اسلام آباد کې پښتون دی په پنډای کې دی په کراچۍ کې دی په لاهور کې دی هغوی به تباکو ځکه چې دا کوکې او خبره دا ده چې دا غم سره نشته چې ډسکریمینیشن څومره د صوبې سره روان دی هغوی هم پې خاموشه دي. حیدروتي هغو قسم کړی دی چې هغه ولی خان بابا به وی چې یاره د ټرک هندوانو دپاره چې کوم دی یو چاقو برابر دی نو موږ وی چې حیدر خان شته دی نو دا د دې ټولو دپاره دا یو برابر دی. قسم یې کړی دی چې د صوبې په مسلو باندې به هغه هم خبره نه کوي د هغې نه علاوه نور خو ټول تحریک انصاف دی هغوی خو ټول پروجیکټ دا دی چې خیبر پښتونخوا کې به نور بزنس نه نور دغه به نه ټریډ به نه. او سونے پہ سہاگا وزیر اعلیٰ سے ما تپوس کو پدې سلور میاشت کې هغه دا تپوس نه دی کړی چیرې د خیبر پښتونخوا د انډسټریالیست د بزنس کمیونټي مسایل څه دي. نو زما رونو زما خوږورونو خویندرونو کم حالات چې روان دي زما دغه کارو چې زه تاسو ته وایم او بیا به هم درته وایم چې جاینټ پروجیکټ را تخکاري د پنجاب او د فیډرل ګورنمنټ خیبر پښتونخوا تباه کول دي. را روان د افغانستان د تباهۍ کې بل پروجیکټ جوړیږي د دې ځای نه به لانچ کیږي. خدا به د دې خلکو ما په خیال چې هر څوک هم داسې کوي دا د پاکستان د تباهۍ دپاره اسباب جوړول کیږي. د پښتونخوا 15 شپږ چې کوم دی چې ایکسپورټ پوینټس دي هغه بند کړي دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا نه به ایکسپورټ نه کیږي د پنجاب نه چې ته هر خوا کې د بلې صوبې نه چې ته هر خوا کې انډیا ته کې دغه ته کې په هغې باندې اجازت دی. نو زه لږ تاسو ته دا وایم چې دا خپل الیکټډ خلک چې کوم دی زمونږ خو ته مونږ ته خو ښکاري چې کوم عملونه کوي د صوبې خبره نه کوي د حقوقو خبره نه کوي. په سند کې یو ورځ ګیس لوډ شیډینګ راغی د هغوی انډسټریز ته بند شو تاسو وکتل په یوه ورځ کې پرایم منسټر حده پورې چې کوم دی کالته مسلم لیګي ورا پاسېده کالته پی ټي آی ورا پاسېده کالته کې پیپلې ورا پاسېده. د خیبر پښتونخوا خفه کېږئ به نه چې کم مشران مو راغلي دي ما ته ښکاري چې دلته کې صرف په کوثار کې ویلی نشم چې د چا پسې ګرځي خو د هغوی اهداف نور څه دي تاسو ته خپله پته ده. د اسلام آباد لارو کوڅو کې د هغوی څه حرکات دي هغوی نه د کوهاټ سره غم دی نه د خیبر پښتونخوا سره غم دی. دا زما یو رپورټ زه یم چې په دې حوالې سره به زه کوشش کوم چې نور هم رپورټونه داسې تاسو سره شیر کړم.